وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء. وإن خفتم او کویریږئ تاسو الله تقسطو چې انصاف ونکړئ فی الیتامی په بار د یتیمانو کې فانکحوا نو نکاح وکئ د دوی سره ما طاب لکم چې خوښ وي تاسو ته من النساء د نورو ښځونه مثنى دوه وثلاث او درې ورباع او څلور فإن خفتم نو کویریږئ تاسو الله تعدلوا چې انصاف ونکړئ فواحدة نو یوه ښځه وکئ او ما ملکت او یا هغه ویندئ چې باندې ایمانکم خلاصونه د تاسو ذالک دغه کار ادنا نږدې دی ډېر نږدې دی الله تعولو چې نه به کوئ ظلم تاسو په دې آیات کې بل حکم ذکر دی چې کله د یتیم او جنکو سره نکاح کوئ نو انصاف وکوئ خپل حق به ادا کوئ عائشہ رضی اللہ عنہا وایي چې دغه آیات د دې په باره کې نازل وو چې یو سړی به مړ شو او د هغه نه به یتیمه پاتې شوله نو که چېرته دغه یتیمه په شکل کې ښایسته وه هغه به ځان ته په نکاح کړله او په مہر کې به مال لږ ورکړو دا به ویل چې یتیمه ده نو ځکه لږ مال ورکړو او که چیرې دغه یتیمه بدرنګه به وه ښایست به نه درلودو مال به ورسره و حق به ورسره و بیا به بل کس ته هم نه ورکوله دا به ویل چې پردی سړی به راشي او زموږ په مال کې به شریک شي او خپله به هم نه کوله ظلم زیاتی به پرې کوو په دغه یتیمه باندې نو الله رب العزت وفرمایل چې په یتیمانو باندې ظلم مه کوئ د حدیث بخاری ذکر کړی دی لږ سړی سوچ فکر وکړي د نن سبا که سړی سوچ وکړي فکر وکړي چې د یتیمانو سره څه رقم سلوک کیږي فانکحوا په دې کې الله تعالی مسلمانانو ته اجازت ورکړی دی چې دوی ته په خپل خوخه سره د نورو ښځو سره واده وکړي او هغوی ته د څلورو ښځو پورې د نکاح کولو اختیار ورکړی دی او د څلورو نه زیاته منع راوړې ده چې د څلورو نه به زیات نه کېږي
امام شافعی رحم الله فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه طریقه سنت په دې باندې دلالت کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه سوا یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوا د هیڅ چا د پاره د څلورو ښځو نه زیات ساتل جایز نه دي. په دې خبره باندې د ټول امت اجماع ده. سیر باز شیعاګان داسې خلق دي چې د څلورو نه زیاتو ته جایز ویلي دي چې جایز دي. شیعاګانو ځینې شیعاګانو دا خبره کړې ده. هغوی به دغه آیات داسې معنا راوباسي. هغوی مثنا د دې نه دعا او د ثلاثه نه درې راوباسي چې دعا وکړئ درې وکړئ دعا او درې پنځه شولې او د ربع نه څلور مراد کوي یعنی نه ښځې کولی شي. ځینې شیعاګان دغه خبره کوي مګر په دې باندې هیڅ صحیح دلیل نه نقلي دلیل شته هیڅ شی نشته او د عرب د لغت نه خلاف خبره ده چې د دوی داسې ترجمه کوي. دا بالکل غلطه خبره ده. د امت علما څوره امت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلورو نه د زیاتو په حرمت باندې د غیلان ثقفي د واقعات دلیل ذکر کوي او ډیر واقعات د ستر شوي دي چې دغه غیلان ثقفي د جاهلیت په دور کې لس ښځې وې لس خزانې وې. کله چې اسلام راوړ د الله تعالی رسول هغه ته وویلې چې د څلورو نه سوا باقی ته طلاق ورکړه یعنی څلور وساته نور ته طلاق ورکړه. دا حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او احمد هم ذکر کړای ترمذی ذکر کړای ابن ماجه ذکر کړای دارالقطنی ذکر کړای ابن ابي شيبه روایت کړی. او درېمه یو بل واقعه د قیس بن حارث اسدی دې واقعه دا چې د هغه سره اته خځې د جاهلیت په دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وویل چې د څلور ښځې وساته او باقی پرېږده. د حدیث ابن ماجه ذکر کړی. په دې کې نور ډیر دلائل دي بشماره دلائل په دې کې موجود دي او اصلا مسنا بیا قران کریم د دون شروع وکړه. په دې کې ځینې علما دا فائدہ بیانوي چې ډېر ښځې په نکاح کول بهتر دي. ځینې علما فرمایي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړی دی چې تاسو د ډېرو بچو راوړونکو ښځو سره نکاح وکړئ او بې انصافي نه ده پکار. که چیرې د بې انصافۍ نه یریږئ چې عدالت به نشئ کولی انصاف به نشئ کولی نو یوه ښځه باندې اکتفا وکړئ یوه ښځه وکړئ.